پاک زړه یاد کړئ دا فضیلت د پاک زړه او د پاکې سینې چې رب العالمین جنت ته هغه څوک نه پرېږدي یا جنت ته یو کس د هغه وخته پورې نشي ننوتی چې څوک پورې د سینه د زړه صفا شوی دی او الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده په سورة الحجر کې الله وایي ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا الله وایي د جنتیانو په سینو کې چې څه دا ټول به ترې موږ لرې کړو د دوی سینې به یو بل ته صفا وي اخوانا نورونه به نورونه خو دې داسې کې سینې یو بل ته صفا دي او ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بعضو نور علماو ډېره ناشنا خبره ذکر کړې وایي دا جنت ډېر پاک ځای دی او نه دی مناسب چې دې ته د یو سړی ورننوځي او د هغه په زړه کې د ګندګي پرته وي نو جنتیان چې جنت ته ننوځي په څه حال کې وایي زړونه به یې صفا وي نو که ته دا غواړې چې په دغه جنتیانو کې دې ځای پیدا شي خپل زړه به په دنیا کې صفا ساتي او دا حدیث ورسره واوره دغه آیت شو حدیث مو واوره په صحیح بخاري کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی اول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر اولنی ټولګی چې به جنت ته ننوځي د جنتیانو دوی به دومره ښایسته شکلونه او صورتونه والی لکه د څوارلسمې سپومۍ ته ګوره بیا چې پسې کوم دویم ټولګی دی هغه لکه یو پړقېدونکي ستوري په شان او بیا داسې یعنی مراحل دي درجې دي مرتبې دي جنتیان ټول یو شان نه دي مقصدي خبره پکې دا ده قلوبهم على قلب رجل واحد د دې ټولو دا زړونه به داسې لکه د یو سړي زړه د ټولو دا زړونه به داسې لکه د یو سړي زړه لا اختلاف بینهم ولا تباغض نه به د دوی په منځ کې کینۍ نه به اختلاف نه به دشمني یعنی د دومره جنتیان چې جنت ته ننوځي د دې ټولو دا زړونه به څنګه وي لکه د یو کس زړه څه مطلب د یو کس زړه د ټولو به یو شان زړونه پاکي او چې زه تاته ووایم چې ستاسو په دې کور کې دننه ستاسو د 5 کسانو دا زړونه د یو کس په شان دي پاتې لانډیوال او عام مسلمان او په لاره تېرېدونکی او ملګری او یار دوست ګټه خبره ده چې زه دا تپوس وکړم چې کور کې دننه چې تاسو کوم اوسېږئ ستاسو ټولو دا زړونه داسې د یو سړي زړه په شان دي چې منځ کې اختلاف نشتي حسد نشتي کینه نشتي بغض نشتي نو څه ووایم چې ماله څوک دا جواب راکړي چې او موږ داسې پاک زړه او پاکه سینه دا د پیغمبرانو سینې وي واضحه ده چې رب العالمین د نبوت دپاره غوره کوي نو هغه هم څوک که نه او دا مناسب نه دي چې د یو نبي زړه دې صفا نه وي ولې نه ما لږ ساعت مخکې څه خبره وکړه خو تاسو پوه نه شوئ نو خو زه هم دا وایم چې ولې مناسب نه دي ګوره دا تاسو چې کوم خبرې دا ټولې صحیح دي چې دا پیغمبر دی او الله غوره کړی او د دې موضوع سره بارک الله فیک ما تاسو ته ووایي چې پاک زړه خیرخواه او چې زړه پاک نه دی خیرخواه نه نو څنګه یو نبي امت ته پیغام رسوي او دی خیرخواه نه دی کله ګوره د یو سوال ډېر جوابات دي خو چې کومه موضوع کې دنه تپوس وشي نو جواب به له داسې ګوري چې د دغه موضوع سره برابر وي یعنی یو نبي چې خیرخواه دی خو زړه یې صفا دی او زړه یې صفا دی نو خیرخواه دی څومره انبیا چې الله قرآن کې ذکر کړي دي لکه سورة الشعراء په دې کې ډېرو پیغمبرانو باس دی داسې یو مثال نوح علیه السلام هود صالح لوط شعیب علیهم السلام د دې ټولو دعوت کې دا خبره وه چې کوم دعوت دوی ورکړی دی الا تتقون انی لکم رسول امین
فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هر یو خپل قوم ته تاسو نه یریږئ د الله، زه ستاسو دپاره الله رسول را لېږلی ما، زه امانتګر یمه، ویریږئ زما ومنئ. زه تاسو نه په دې څه مزدوري مو نه غواړم، زه خپل اجر د الله نه غواړم. دا خبره هغه څوک کوي چې د چا زړه صفایي او بیا د دوی په نقش قدم روان علما کرام کوم چې حق بیانوي، زړونه یې صفا دي. یو سړی ستا دپاره وخت وباسي او تا ته کیني او په ګینټو او په میاشتو او په کلونو او په دې کې بوډا شي او ملا یې ټیټه شي او تا ته قرآن او حدیث بیانوي، ته څه وایې دې سړي زړه خراب دی؟ نور تا سره څه وکړي؟ ستا هغه پلار چې ته ترې پیدا یې کیدای شي تا ته الله او د الله پیغمبر نه یې ښوولی، کیدای شي تا ته د جنت لار نه یې ښوولي. هغه مور چې په تا سخته مینه ده کیدای شي تا ته د جنت لار نه یې ښوولي. کیدای شي د دغه مور پلار په مخ کې ته د الله او د الله د پیغمبر سره دشمني کړي او ته یې نه یې منع کړی، او دغه عالم ته منع کوي د دشمنۍ نه، د دې نه چې الله سره دشمني مه کوه، پیغمبر سره مه کوه، د جنت لار دا ده، جهنم لار دا ده. زړه به یې څنګه وي؟ زړه به یې ګندوي که نه؟ ځکه ستا دپاره جنت غواړي. زړه یې صفا دی ځکه ستا دپاره جنت غواړي. نو پاک زړونه دا د انبیاو زړونه دي. او ځکه الله د ابراهیم علیه السلام باره کې څه وایي؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. راغلی و د خپل رب خواته ابراهیم علیه السلام بقلب سلیم، په روغ زړه سره. د انبیاو زړونه روغ. دلته زړه روغ مطلب دا نه دی چې یعنی وینه پکې صحیح روانه وه او رګونه یې صحیح کار کوو. روغ زړه، صفا زړه چې هغه د ایمان نه ډکي، هغه الله سره د محبت نه او د الله د بندګانو سره محبت نه ډکي. بیا راشه زموږ رسول صلی الله علیه وسلم او دا هغه انسان مبارک کې به زه څه ووایم چې د هغه زړه د سینې نه راویستلی شوی د زمزم په اوبو وینځلی شوی، هغه به څنګه زړه وي؟ او هغه انسان چې هغه د انبیاو سردار دی، د هغه زړه به څنګه زړه یو د هغه په باره کې به موږ څه خبرې وکړو. او صرف هغه یو واقعه ټولو ته به یادوي. په صحیحینو کې دا عائشه رضی الله عنها چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو یا رسول الله هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد؟ ای د الله رسوله داسې ورځ چې ته په تاسو باندې راغلی دی چې هغه په سخته کې د احد د دې ورځې نه مو سخت دی، ځکه چې په احد کې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې سخته ډېره راغلې، هغه ورته یو راغلی وه. نو بیا د واقعه د طایف یې ورته بیان کړه، هغه ډېره سخته ورځ وه. خلاصه ده چې په کاڼو باندې ویشتلی شوی و، د طایف نه شړلی شوی و. اخره کې هغې کې دی دي چې بیا رب العالمین جبریل علیه السلام راولېږو او جبریل علیه السلام رسول صلی الله علیه وسلم ته دا ووایي چې الله دغه ملک را لېږلی ده په ملایکو کې چې ده ته الله د دې غرونو دا خبره سپارلې ده. نو که ته دا غواړې الله به دا غرونه په دوی باندې راواړي او دا قوم به ټول تباه و برباد کړي. داسې به رابن کړي د دوو غرونو په منځ کې چې میده به یې کړي، ذرې ذرې به یې کړي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته نه بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من یعبد الله وحده لا یشرک به شیئا. نه، زه دا غواړم او دا مې امید دی چې الله به د دوی نه داسې اولاد پیدا کړي چې هغه به یوازې د الله بندګي کوي. دا خبره څوک کولی شي؟ چې زړه یې صفا وي. یعنې ته یو سړی په کاڼي باندې ووله او دومره په کاڼو باندې ووله چې د هغه بدن په وینو باندې سوري او هغه دا خبره کوي. دا د انبیاو زړونه دي. او یو روایت کې داسې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په بعضو موقعو باندې یعنی چې سخته ورته رسېدلې ده د قوم د طرف نه، نو دا ویلي اللهم اغفر لقومي، یا الله زما دا قوم وبخه فانهم لا یعلمون، دوی نه پوهېږي. دا خبره
هغه سړی کولی شي چې زړه یې صفایي. او ځکه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی، امام ابو داود امام ترمذي دا حدیث راوړی دی، د رسول صلی الله علیه وسلم دی کردار ته ګوره او زمونږ دی ته بیا ګوره. وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر ملګرو ته ووی لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا. زه چې کله تاسو پسې راشم که نه نو ما ته به ګوره زما د ملګرو په باره کې څه نه وایې. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. زه دا غواړم چې زه تاسو سره ناست یم، ستاسو سره ګرځم او زما زړه هر چا ته صفایي. ما ته به چا کیسې نه کوئ. او نن سبا چې درسره مې ها څنګه نو یې دې راسټارټوي یا هغه راسټارټوي. نو که د یو مؤمن غریب زړه صفا وي که نه یاره خو ډېر په مشکله به پاتې شي د دا زړه صفا. حتی الوسه کوشش به موږ کوو چې د دا زړه وسه کړو دا ګډوډ کړو. نه که اوس یو مسلمان موږ سره میلاو شي او یې صفت وکړي چې دا پلانې ډېر ښه سړی دی او الله دې پلانې ته یې څه پېژنې، هر اوس د دې زړه صفا دی، دی به ته پکې څه وراچي نسي چلوري ښه سړی دی د الله بنده دی، نه نه هغه چې تا پسې کوي به د ده په زړه کې به دغه ور واچي. دا کار د انسي شیطان دی. اوس شیطانانو کې چې کوم انسانانو کې چې کوم شیطانان دي که نه دا دغه کار ستا د زړه یعنې صفا نه ساتي چاته. که ته دا ووایي چې یاره زمونږ دا ورور دا ښه سړی خپل ورور صحیح ده خیر خو لکه بیا هم په کار داسې نه وه، هم یو خبره به تا ته رامخې ته کړي. نه غواړي دا چې د یو مؤمن دا زړه دی بل ته صفایي. که ښځه خاوني او دا ډېره غټه کیسه چلېږي پښتنو کې، یعنې خپل به راشي کور ته ویلي چې یاره دا کور خو ډېر په ارام دی، دلته خو جګړې نشتي، دلته خو ښځه خاون په یو بل مین دي، د یو بل ډېر قدر کوي. نو دا خاون ووایي چې بس الله دې پلانۍ له ښایسته ژوند ورکړي او زموږ ډېر قدر صحیح ده. ولکه خیر ته دغې ته هم سوچ وکړه که دا خبرې ته بس د هغې یو بل طرف ته زړه بوسي. نو که ښځه ووایي چې خاون مې ښه سړی دی وي دا ښځې به ورته نورې خبرې شو. که وایي چې بچي مې ښه خلک دي نو ښه دي، خو دا تا له پیسې ولې نه درکوي. او دا ته چې په لوی ځان باندې پلاني ځي ته ځې نو دوی تا ته د پلانې کار ولې نه اسانوي. او دا یعنې سبحان الله داسې یو سړی بیمار شي چې ده ته د هغه وخته پورې سکون نه میلاویږي چې څو پورې ده د یو مؤمن زړه بل مؤمن ته نه یې خراب کړی. الله دې داسې بیمارۍ نه موږ وساتي. دا داسې بیماران چې ته لیدلي دي که نه هم دي لیدلي؟ ما که نه هم دي لیدلي. رسول صلی الله علیه وسلم ما ته ورې چا څه نه وایي، ولې ځکه چې انسان دی زړه کې خبرې راشي او د مؤمن